څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ په امید است که همتان صحت و سلامت باشین. ګرانو زده کوونکو نن راځو او د 12 ټولګي لومړنی لوست تاسو ته وړاندې کوو. امروز میایم و اولین درس صنف 12 را برایتان تقدیم میکنیم. 12 ټولګی د کتاب پوهی پوش کتاب ملی سرود پښتو 12 ټولګی د دری ژبو لپاره د کتاب ځانګړتیاوې خصوصیات د پوهنې د وزیر پیغام وزیر معارف فهرست یا هم لړلیک چې لړلیک لرو په دې لړلیک کې یا په دې فهرست کې شمیره لرو چې له لومړي شمیرې نه تر یا له لومړي لوست نه تر 28 لوست دی. از درس اول تا درس 28 هست. سرلیکونه دی، عناوین 28 درس است او مخونه یا صفحه دی، صفحه ها هست چې دا هم تقریبا یو سلابیا صفحه دی، 170 صفحه هست. لومړنی لوست درس اول ما یا لومړی اول لوست درس هم په دې کې موږ څه شی زده کوو چې سره یاد میگیریم. د پښتو ژبې زده کړه ته ما باید زبان پښتو را بلد شوي، پښتو ژبه باید زده کړو، د هم په لغوي او اصطلاحي معنا پوهېدل دي او دا چې موږ دلته په دې برخه کې له څه ډول یو شعر سره مخامخ کېږو او د الله تعالی کوم قدرتونه یا کومې هغه ځانګړتیاوې په دې شعر کې ګورو چې موږ کله هم نه دي لیدلې. او صفتها و او خصوصیات خداوند را در این شعر شاهد خواد بودیم که ما هرگز امروی از او روبرو نشدیم. پس ببینیم که نونگو گروچی په دې شعر کې در این شعر چگونه آمده، څه ډول راغلی دی او الله تعالی څه ډول ستایلی دی، خداوند را چگونه ستایش کردن. تاسې د هم د کلمې په معنا او مفهوم پوهیږئ. تاسې شما پوهیږئ میفهمید. شما به معنای کلمه حمد میفهمید چې څه ته وایي، څه چی وای میگوید، چې څه ته وایي که به چی گفته می شود. په تیرو ټولګیو کې در صنف‌های قبلی د پښتو ژبې د لوست په کتابونو در درس‌های زبان پښتو د هم په نامه څه لوستی دي؟ به نام هم چی چیز را خواندیم؟ کدام درس‌ها را خواندیم؟ د هم اصلی موخ او هدف څه دی؟ چی هست؟ هدف اصلی درس حمد چی هست؟ ده هم لغوی معنا ثنا صفت او ستاینه ده. ستاینه هم صفت میشه. په اصطلاح کې هغه منظومه یا منصوره وینا ده. وینا یعنی سخن یا شعر دی چې د الله ثنا و صفت او ستاینه پکی در آن راغلی بی آمده باشه. در اصطلاح کلامی هست که کلام نظمی و نثری هست، منظوم و منصوره هست که در آن ثنا و ستایش خداوند در او آمده باشد. موږ د پښتو ژبې زبان پښتو د پخوانیو قدیمی او معاصرو یعنی اوسنیو یعنی فعلی شاعرانو د شعرونو په مرادف یعنی مرتب ترتیب شده دیوانونو در دیوانهایشان او شعری ټولګو و مجموعه های شعریشان دست شعرونه مومو پیدا میکنیم، چنین اشعار را پیدا میکنیم چې د الله ستاینی ثنا او صفت ځانګړي شوي دي. ځانګړي یعنی مختص شده باشد. په دغه ډول شعرونو کې در این چنین اشعار هر شاعر له خپل فطري استعداد او ذوق سره، هر شاعر با ذوق و استعداد فطری خود که داره سره سم د شعر په خوږه او رنگین ژبه به زبان رنگین و شیرین شعر د خدای د عظمت یعنی بزرگی او صفاتونو بیان میکنه. موږ د دې ټولګي ما از این صنف د لوست پیل آغاز درس را د عبدالقادر خان خټک په حمدیه شعر کوو. به شعر حمدیش میکنیم. که پر تن د هر ویخته ژبې هزار کا، بیا د ژبې هزار گفتار کا. که سیندونه د جهان وړه سیاهی شي، قلمونه د جهان وړه اشجار کا. پرښتې سړي پیریان سره راټول شي، په بیان پښو هزار ځله تکرار کا. د خپل
خدای د نعمتونو په حساب شي ګمان مکړه چې یو نعمت پشمار کا حکیمان کواړه جمع د عالم شي په هوا به یو ورق کله قرار کا چې بیستنو یې اسمان دی درولی حیرانیږي چې نظر ورته هوښیار کا په بادو خاورې اور اوبه که هر څو ضد دي په یوه مکان کې جمع دا چهار کا حرکات د هیڅ شي نشي بې حکمه سکنات کله په خپله په اختیار کا ښایسته کاندي اسمان په شپه په ستوریو په ورځ ځمکه ښایسته په لالهزار کا له یوه باغه میوې له یوې ځمکې تفاوت یې د لذت ترمنځ بسیار کا د میږي د پښو آواز اورې بې غوږو د میږي د پښو آواز اورې بې غوږو چې په توره شپه په تور کاڼي ګزار کا نږدې لرې یې لیدو ته برابر دي د نظر حجاب یې غر نه یې دیوار کا دا دنیا لکه مزرعه د آخرت د پکې کر ځینې د ګلو څوک د ښار کا که گنج غواړې رنځ کوه عبدالقادره مزدورۍ به یې هم ومومي چې کار کا که پرتن د هر ویخته ژبی هزار که اگر هر موی وجودت هزار زبان پیدا کنه بیا در ژبی هزار گفتار که باز این هزار زبانش هزار سخن بگوید که سیندونه د جهان وړه سیاهی شي اگر دریاهای جهان کلش رنگ شود سیاهی در اینجا رنگ منامید اگر دریاهای جهان کلش رنگ شود قلمونه د جهان وړه اشجار که و قلم ها درخت های کل جهان شود قلم شود اشجار درخت فرشته سړی پیریان سره راټول شي فرشته ها انسان ها جند ها همه با هم جمع شوند په بیان په هزار ځله تکرار کا با گفتار شوند به بیان شوند و هزار دفعه او را تکرار بکنند حکیمان کواړه جرمه د عالم کا د خپل خدای د نعمتونو په حساب شي به حساب چی شوند حساب نعمت های خداوند شوند کی هر موی وجود ما هزار سخن پیدا کنه هزار زبان پیدا کنه هر زبان هزار سخن بگوید دریاها رنگ شود درختها قلم شود فرشته و انسان و جند و اینا با هم جمع شوند و کلشان به حساب کردن نعمت های خدا شود گمان مکره چی یو نعمت شمار که شک نکن که یک نعمت هم شمار کرده بتانه حکیمان کواړه جمع د عالم شي حکیمان یا علما اگر جمع شوند تمام علما دانشمندای جهان جمع شوند به هوا به یو ورق قرار که ده هوا یک دانه ورق را ایستاده کرده نمیتون شما ببینید در اینجا این ورق که هست این توسط لاورتین چی شده سرش شده یعنی یک ورق در آسمان به طور معلق کسی قرار داده نمیتونه چی بیستنوی آسمان در اوله او کسی که آسمان را بدون ستون ایستاده کرده استنو ستون حیرانیگی چی نظر ورته هوښیار که کسی که خود از یاد هوښیارم میگیره وقتی بعضی فکر کنه که آسمان را چطوری تو بدون ستون ایستاده کرده برش حیران میشه باد و خاور اور اوبه که هر چو زدی باد شمال خاور خاک اور آتش اوبه آب اگر هر چی هم با هم یک دیگه خود ضد هستن پیوه مکان که جمع ده چهار که در یک مکانی را جمع کردن این چهار تاره مکانش کجا؟ زمین حرکات ده هیچ چی نشی به حکمه حرکاتش یعنی حرکت هیچ جسم بدون حکمت نیست بدون حکم خداوند نیست سکنات کله بخبله به اختیار بعض اوقات بعض سکتگی هایی که میاره بعض وقفه هایی که میاره ایره هم به اختیار خود میکنه خداوند خایسته کاندی آسمان پشپا پستوریو زیبا می سازه آسمان را در شب با ستاره ها پورز زمکه خایسته پا لالزار که و از طرف روز زمین را با لالزار
زیبا می سازم. لیوه باغ میوه لیوه ځمکې از یک باغ میوه و از یک زمین میوه هست. تفاوت د لذت ترمنځ بسیار که، اما تفاوت لذتش، تفاوت مزهش بسیار زیاد است. شما ببینید سیب یا مثلا تربوز، خربوزه، این تمام میوه هایی که هست تمامشون از یک زمین هستند، درست از یک زمین خداوند است. ولی سیب کابل با سیب پغمان با سیب لغمان یا انار کابل با انار کندهار بسیار زیاد متفاوت است. یعنی لذت میوهش، لذت امو مزه و مزه خود میوه ها گرچه از یک زمین هستند ولی بسیار زیاد تفاوت دارند. بعضی سیب ها شیرینه، بعضی ها ترشه، بعضی ها مثلا پخته‌ای هست که هیچ مزه اصلا نداره. میگی دپخو آواز اوری بیگوگو، صدای پای مرچه را بدون گوش میشنود. میگه مرچه پخو پای اوری میشنود بیگوگو بیگوش چی پتورش با پتور کانی گذار که وقت که در شب سیاه بالای سنگ سیاه گذر میکنه. ترکانی سنگ سیاه. اگه اینم یادت جان من کدام مرچه باشه، مرچه خورترک مثلا دیده نمیتونم، ولی خداوند او قدر حکمت داره، او قدر قدرت داره که مرچه سیاه در شب تاریک بالای سنگ سیاه وقتی رفتار داره او رو میشنوه. نگده لری لیدو تا برابر دی برای دید چشمش نزدیک و دور یک چیز است. افغانستان و پاکستان و امریکا و کانادا یکی هست. در نظر حجاب غر نه دیوار که حجاب نظرش یا حجاب دیدش نه کوه میتونه و نه دیوار میتونه. حالا شما فکر کنید فعلا ما با شما در کمره هستم، درسته؟ براتون ویدیو ثبت کرده بود. با مجرد از اینکه من پیش چشمای خود دستم بگیرم من دیگه خط را دیده نمیتونم. یعنی یک دانه دست میشه که حجاب دیده میشه و یا من دمی اتاقی که فعلا نشستیم به دی کوچکی که زوس ناستایم نور دا دیوالو ندی ای دیوار هاست دیگه من بیرون را دیده نمیتونم به جز کلکین که من بیرون را دیده بتونم. ولی برای خداوند هیچ حجاب دید نیست. یعنی کوه هم نمیتونه حجاب دیدش بگیره یا هم چشمش از جای از نظرش کدام جای پنهان شود. که گنج غواړي رنج کوا عبدالقادر. اگر گنج میخوای عبدالقادر پس رنج ببین. اگر گنج میخوای پس رنج متحمل شو عبدالقادر. مزدوری به هم عمومی چه کار که مزدوریش مزدش هم پیدا میکنه وقتی که کار بکنه عمومی پیدا میکنه. عبدالقادر خان خټک، موږ عبدالقادر خان خټک پیژنو. عبدالقادر خان خټک میشناسیم. دلته بیا هم پیژندګلوي راغلی، معرفي شومه د په نهم ټولګي کې هم لوستي دي. کولی سئ د نهم ټولګي ویډیو هم وګورئ. د پښتو ژبې نومیالی نامدار او خوږژبی و شیرین زبان شاعر د خوشحال خان خټک زوی و پسر خوشحال خان بود. په لس درش پیته د پښتونخوا پېښور په اکوړه خټک کې زیږېدلی تولد شده او تر 1115 هجری قمری کال پورې تا ژوند یقینی دی. تا سال 1125 زندگیش یقینی هست. احتمال داره در 20 سال، احتمال داره یک سال بعدش فوت شده باشه. دلوری پوهی او ادبی استعداد خواند بود. صاحب استعداد بلند و صاحب دانش قوی بود، بالایی بود. خواند صاحب په نظم او نثر کې ډیر آثار لیکلي او ژباړلي دي. د نظم و د نثر بسیار آثار نوشته و ژباړلي ترجمه کرده. ځینې آثار یې چې موږ په واک کې لرو، واک اختیار، بعض آثارش که ما در اختیار داریم دادی این هستند. در اشعار و دیوان حدیقه خټک، نامش حدیقه خټک است. گلدسته، یوسف و زلیخا، نصیحت نامه، څلوېښت حدیثونه، 40 حدیث او قصیده برده. په متن لنډیز کې د شعر نثري بڼه ده، شکل نثری شعر هسته. د متن لنډیز خلاصه: الله پر انسانانو
ډیر نعمتونه لورولي دي یعنی روا داشته. دا نعمتونه دومره قدر زیاد هست، دومره ډیر او له شمیره تیر دي و از شمار یا از حساب کردن تیر هست چی که انسانان او پیریان سره راټول شي که اگر انسانها و جنها با هم جمع شوند د نړۍ سیندونه یه سیاهی شي. سیندونه گفتیم دیگه دریاهای جهان سیاهی یعنی رنگ شوند او د ونو ټوټه یعنی توته و توته های درختان ټول قلمونه شي، تمامشان چی شود؟ قلم شود. بیا هم پریدا نعمتونه ټول نه لیکل کېدای شي، بازم این تمام نعمت ها نه بالایش نوشته شده میتونه او نه شمیرل کېدای شي و نه هم حساب شده میتونه. الله آسمان بیستونو درولای دی. بیستونو یعنی بیستون، درولای یعنی که ایستاده کرده. صحیح؟ د شپې پر ستورو او د ورځې په لمر ښکلی او روښانه کړی. شب با ستاره ها، ورځ با و روشن ساخته و روز با آفتاب، لمر آفتاب ښکلی زیبا روښانه روشن کرده. هیچ شی به د خدای له حکم څخه حرکت او سکون نشي کولای. هیچ چیزی بدون حکم خداوند حرکت و سکون یا ساکن شده نمیتونه، یا اگر حرکت هم میکنه به اراده خداوند است و اگر حرکت هم نمیکنه ایستاده میشه به اراده خداوند است. د نړۍ پر مخ چې هر څه ته ګوري در روی زمین به هر آن چیزی که میبینین د خدای د حکمت څرګنده نکده. نشانی آشکار حکمت خداوند است. انسان تا کار دی به انسان لازم است یا به کار هست چی ده هر څه ته په غور او دقت وګوري، غور دقت وګوري ببیند، به همه چیز په غور و دقت ببینه او پر خپل خدای کلک او باور او ایمان ولري. به خداوند خود باور محکم، کلک محکم او ایمان محکم داشته باشد. د زړه لکومی یعنی از ته دل، د زړه لکومی یعنی که از ته دل د هغه اطاعت او عبادت وکړي بکند. دا نړۍ د هغې نړۍ یعنی آخرت لپاره د یوې کروندې حیثیت لري. کرونده یعنی که مزرعه، این دنیا به دنیای دیگه یا با آخرت حیثیت مزرعه را داره. دلته در اینجا نیکی چاری امور خوب ترسره کړئ، انجام بدین چې خوری که در اونجا خوری یعنی در اونجا آخرت که یه اجر و ثواب ومومی یعنی که پیدا بکنین. فعالیتونو که څه نشته جمع نوم او مفرد نوم دی چې د نومونو ویډیو بیله ده، هغه کولای سئ د ګرامر په برخه کې دا ویډیو هم تاسې پیدا کړئ او لاسته یې راوړئ. دلته هغه فعالیتونه چې دي د مثال په ډول دلته تاسو ته ځینې لغتونه راوړي دي چې تاسو لغتونه وایي په مناسبو جملو کې ورکاروئ، مثلا اشجار، حکیمان، سکنات، حجاب، مزرعه، رنز او گنج. او همداسې دلته یې ویلي دي چې د څو نومونو د څو صفتونو نومونه اخلي، د څو نعمتونو نومونه اخلي، نام بعضی از نعمت‌هایش بگیرین از خداوند را. دا نړۍ څنګه د آخرت لپاره مزرعه او کرونده ده، این دنیا چگونه به او دنیا مزرعه و حیثیت مزرعه را داره. د الله د قدرتونو او حکمتونو په باب څومره پوهیږي، چقدر میفهمین، لنډ معلومات ورکړئ. میتونین در این بخش هم میتونین که جوابات را در کامنت نوشته کنین، هم اگر جای مشکل دارین بازم برای من نوشته بکنین، سیزه تست درس وړاندې کم، امو مشکلاتتان حل کنم، درس براتون تقدیم بکنم. و در قسمت جمع نوم و مفرد نوم ویدیوی هست در قسمت گرامر که او رو شما دیده میتونین اولاغتای زدکولای شی او گټه ترې اخیستلی شي، فایده ازش گرفته میتونین. بله دلته مو یو بل څه لرو، یک چیز دیگه داریم به نام دعا. لوی خدای بزرگ، موږ له تا څخه مرسته غواړو میخواهیم. موږ ته دې په خپلې لارې باندې د تللو توفیق راکړې. برای ما به راه تو رفتن توفیقی از زیر بده که به راه تو بریم. پروردگارم زموږ زړونه، قلبها، ذهنونه او فکرونه د علم او پوهې دانش په رڼا به روښانیش روښانه کړې، روشن بسازي.
موږ ته وس راکړې. وس یعنی چې یعنی توان، چې د خپل ځان، کورنۍ، بخود، خانواده، هیواد، وطن او نړۍ و جهان په باره کې در موردشان نیکی هیله، آرزوهای نیک ولرو، داشته باشیم او ښه فکرونه وکړو و فکرهای خوب بکنیم. زموږ په وینا او عمل کې در سخن ما و در عمل ما یووالی، اتحاد راولي بیاوري، چې دنیا مو ودانه، که دنیای ما آباد او آخرت ما ور باندې ښایسته شي و آخرت ما بالایش قشنگ شد. خدایا موږ ته لارښوونه وکړي، بر ما رهنمایی کنی، لارښوونه رهنمایی، چې د خپلو میندو که مادران ما، پلرونو پدران ما، استادانو استادهای ما یا استادان ما، هیوادوالو هموطنان ما او نړیوالو و جهانیان خدمت وکړو، خدمت کنیم و ما یه قدرت بده، این رهنمایی رو بده. موږ ته توان راکړي و ما توان بیتی، قدرت بیتی، چې د مشرانو عزت، که به بزرگا احترام، عزت او پرکشرانو شفقت وکړو و بالای اطفال شفقت کنیم. لوی خدای موږ نوی ټولګي ته راغلیو، موږ نوی ټولګي ته راغلیو، ما به صنف جدید آمدیم. د دې ټولګي درسونه هم د تیرو په شان ستا په نامه پیلوو. درس این صنف را هم به مانند صنف‌های دیگه ما با نام تو آغاز میکنیم، پیلو آغاز میکنیم. موږ ته دا توان او وس راکړي، به ما یې وس و توان بده، قدرت را بده، چې په بریالیتوب یې سرته ورسو، که به موفقیت به پایان برسانیم. آمین یا رب العالمین. نو ما هم تاسو ته دا درسونه پیل کړي دي، هیله لرم چې دا درسونه هم د الله په ملتیا سره تاسو ته ښه وړاندې کړم او هیڅ کومه ستونزه رامنځته نشي. نن موږ او تاسو امروز ما او شما آمدیم، دعا مو ولوسته، فعالیتونه مو کار کړو، متن لنډیز مو کار کړ، همداسې عبدالقادر خان خټک مو وپېژنده، شعر مو ولوسته او معنا مو که شعر خواندیم، معنا کردیم، مقدمه یا سریزه مو ولوسته، هم مو ولوستل، هم درم خواندیم چې په لغت او اصطلاح کې څه ته وایي. که چېرته پوښتنه لري، اگر سوال دارین، له ما سره په کومنټ کې شریکولی سئ، تر څو زه تاسو ته دویم لوست وړاندې کوم. تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم. الله مو مل.